د پاکستان په فضایه کې د چین جدید J-35A جنگي الوتکې شاملېږي. پاکستان فضایه همیشه د نړۍ په بهترینه فضایه کې شمیرل کیږي چې مثال د 1965 او 1901 په جنگونو کې بې مثاله کارکردګي ده. د پاکستان پر ضد همیشه د انډیا سانګونه رپیږي او سوځيږي. هند اخیری کوشش د بالاکوټ په سیمه کې کړې ده. بد وهلي خړلي پایلټي د ابینندن په شکل کې نیولې شوی او د مزیدارو چایوس خلو نفس هیواد ته واپس لګل شوی دی. اوس خلا پاک فضایه نور هم مضبوطیږي. په چین کې جوړ شوی 5th جنریشن J-35A بهترین جنگي جهاز به ډیر زر د پاک فضایه په استعمال کې وي. پر رډار نظر نه راتلونکي دا جدید جنگي جهاز د امریکای جدید سټیل جهاز 35A په طرز جوړ دی. په ډبل انجن جوړ دا جهاز د یو هواباز صلاحیت لري. پر روان 2 کالو کې به د J-35A جهاز 40 جهازونه پاکستانی فضایی بیړۍ کې شامل شي. دا جدید جنگي جهاز د فضا سره سره سمندري دفاع لپاره هم مهم رول لوبولی شي. د دې جهازونو تربیت به پاکستانی پایلټان په چین کې کوي کوم چې به دشمن خوبونه حرام کړي. د هند خو له ډیره هیلانتیانه سترګې واضح پاتې دي ځکه چې هند د فرانس نه اوس جدید رافیل 4th جنریشن جهازونه اخیستي وو. د بلها منترو چوپ کولو نه پس په دې خوشفهمۍ کې وو چې د دې نه پس بل ښه جنګي جهاز په سیمه کې نشته او د پاکستان د J-35A جنگي جهاز د ترلاسه کولو وروسته د هند ټول منترونه په هوا کې والوتل. بل د مزې خبره دا هم ده چې په نړۍ کې پاکستان د مخکې نه د F-17 تندر هم خپل دبدبه ده. پاکستان د چین په شرکت د دې نور مختلف قسمونه هم تیاروي. د دې سره سره پاکستان د ترک جدید جنگي جهاز 5th جنریشن یعنی کان پروګرام هم برخه ده. پاکستان ټول دشمنانو ته ښکاره پیغام ورکړی چې که چا پاکستان ته په خیرونو سترګو وکتل نو انجام به یې ډیر بد وي.